سلامونه وخت بخیر. څو ورځې کېږي چې دلته په امریکایي رسنیو کې یوه مسله ده چې ډېر ښکته او پورته کېږي او د ډېرو امریکایانو پام یې هم ځان ته اړولی دی، چې د یوې مور کیسه ده. محکمه یې ده، خپل درې ماشومان یې وژلي دي. ما ته دا قصه ډیره جالبه وه او مې غوښته چې پرې خبرې وکړم، ځکه زموږ په ټولنه کې هم دا قصه ډیر شته او سطحي نیول کېږي. په 2023 کال کې په جنوري کې د امریکا د ماساچوست ایالت یوې مور چې لینزي کلنسي نومیږي خپل درې واړه ماشومان یې ووژل، چې یوې د 15 کالو و، بلې د 3 کالو او کوچنی ماشوم یې هم د 13 کالو د 8 میاشتو. البته څارنوالان وایي چې دا درې واړه ماشومان په خپل کور کې وژل شوي دي. خو دې قضیې یوه بله ډېره مهمه موضوع هم د خلکو مخې ته راوړه، د زیږون وروسته د میندو رواني روغتیا. په همدې باندې زه غواړم زما تمرکز وسي خبرې. د هغې مدافع وکیلانو ویلي دي چې لینزي د ماشوم له زیږون وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخ وه او د هغې رواني حالت د قضیې یوه مهمه برخه جوړه کړه. دا قضیه لا هم یوه سخته پوښتنه راپورته کوي چې کله چې یوه مور وایي زه ښه نه یم، مرستې ته اړتیا لرم، ولې جدي نه نیول کېږي؟ ولې ډېر سطحي د دې خبرې نه خلک تېرېږي، مخصوصا زموږ او تاسې خلک افغانان زموږ په سیمه کې؟ ځکه ډېر وخت زموږ لومړی ځواب دا وي چې هره مور له دې حالت نه تېرېږي، ته یوازینۍ مور نه یې چې ماشومداره شوې. خو که یوه مور په رښتیا هم له سخت رواني حالت سره مخ وي، آیا دا جمله فکر کوي چې کفایت کوي؟ زه غواړم چې نن هره کورنۍ دا خبره واوري چې په انګلیسي چې ورته پوسټ پارټم ډپریشن وایي، یا د زیږون وروسته خفګان، یوازې د لویدیځو ښځو ستونزه نه ده. رواني ناروغي مخکې له دې نه چې ستاسو کور ته راشي، ستاسو نه پوښتنه نه کوي چې د کوم قوم، کلتور یا ملیت یې. دا هر چاته پیښیږي. خو لا هم ډېرې میندې چې کله خپلې ستونزې خبره کوي، ورته ویل کېږي چې دا عادي خبره ده. هره مور له دې وضعیت سره مخامخ کېږي. نو همدلته ده چې میندې چوپېږي یا خپله درد پټوي. خو د درد پټول د درد له منځه وړلو په معنا نه، او دلته میړونه، خسرګنۍ، کورنۍ، نور غړي هم مسؤلیت لري. کیدای شي تاسو د هغې ناروغي یا د دغه میرمنې یا د مور ناروغي تشخیص نه کړي، خو هغې ته دا حداقل پاملرنه کولی شي، یا ورته غوږ نیولی شي، یا د ماشومانو او کور مسؤلیت ورسره شریکولی شي. دا ډېر لویه مرسته ده او هره مور له دې حالت تېرېږي. همدا خبره ممکن دې مور ته هم ویل شوی اوسي چې وروسته یې خپل 3 ګلالي ماشومان ووژل. خبره دا ده چې په داسې حال کې چې خلک لا هم دلته په امریکا کې بحث کوي چې ګناهګار دلته څوک و، خاوند یې و که دا په خپله ښځه وه. خو کله چې یوه مور وایي زه غواړم په دې باندې وغږېږم چې زه ښه نه یم، مرستې ته اړتیا لرم، آیا موږ باید هغې ته ووایو چې صبر وکړه او دا خو له هر مور سره کېږي، دا عادي خبره ده؟ زه بیا هم تکرار کوم چې مخصوصا زموږ او تاسو په ټولنه کې زموږ کورنۍ باید دا په دې باندې پوه شي چې دغه پوسټ پارټم ډپریشن یا د زیږون نه وروسته منټل النس یا ذهني ناروغي دا یوازې د لویدیځو ښځو ستونزه نه ده، دا باید جدي ونیول شي. زه پوهېږم زموږ او تاسو په ټولنه کې دې خبرو ته هېڅوک حتی میرمنې اهمیت نه ورکوي. زه فکر کوم چې په دې هکله خبرې باید وشي، مخصوصا په دې هیوادونو کې. دلته میړونه، خسرګنۍ بیا هم وایم، او د کورنۍ نور غړي مسؤلیت لري. کیدای شي تاسو د هغې ناروغي تشخیص نشئ کړی، خو لږ تر لږه یې حالت درک کولی شي، هغې ته غوږ ونیسئ او د کور او ماشومانو مسؤلیتونه ورسره شریک کړي، او کله چې وایي زه ښه نه یم جدي ونیسئ. ځکه یوازې دا ویل چې ته یوه قوي ښځه یا قوي مور یې په داسې حال کې چې هغه مو له خپل درد او ستونزو سره یوازې پریښې وي، دا کفایت نه کوي او دا د ملاتړ معنا هم نه لري. د لینزي په قضیه کې 3 ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړ او یوه کورنۍ له منځه ولاړه، او دا بحث
د دې لپاره نه دی چې د چا عمل توجیه کړو یا ووایو څوک سم او څوک ناسم. اصلي پوښتنه دا ده چې ولې د میندو رواني روغتیا یوازې هغه وخت د ټولنې په جدي بحث بدل شي چې یوه دردناکه او وحشتناکه پیښه رامنځته شي. زما لپاره د دې ټول بحث تر ټولو ویرونکې برخه هم دا ده. نو تاسې راته ووایاست، کله چې یوه مور وایي زه له سخت حالت څخه تیریږم، زه ښه نه یم، آیا باید هغې ته غوږ ونیسو، درد یې درک کړو او دا احساس ورکړو چې یوازې نه یې؟ که یوازې ورته ووایو چې قوي واوسه، ته مور او تمه ترې ولرو چې له خپل ټول درد سره یوازې د مور په توګه خپلو مسؤلیتونو ته دوام ورکړي. خپل نظر ما سره په کامنت کې او یا هم په میسج کې شریک کړئ. زموږ په ټولنه کې یوه لویه ستونزه دا ده چې ډېری ښځې لا هم نه پوهېږي چې پوسټ پارټم ډپریشن یا د ماشوم له زېږېدو وروسته خفګان څه معنا لري یا څه شی دی. زه دا خبره د خپلې تجربې له مخې کوم. ما د خپل ژوند نږدې نیمایي برخه په افغانستان کې تېره کړې ده. هغه وخت زه ګرچې پیغله وم، مور خو نه وم، خو ما په خپله هم د پوسټ پارټم ډپریشن په اړه هیڅ معلومات نه درلوده. حتی دا اصطلاح مې په رښتیا خبره مې اورېدلې هم نه وه چې دا څه معنا ورکوي. کله چې امریکا ته راغلم، دلته مې د دې موضوع په اړه ډېر واورېدل او پوه شوم چې د ماشوم له زېږېدو وروسته ځینې میندې له جدي رواني ستونزو سره مخ کېدای شي، چې دا راته ډاکټرانو ویل کله چې زما ماشومان پیدا کېده. دا په دې معنا نه ده چې دا ستونزه یوازې دلته شته او په افغانستان کې نشته. دا خبره باید وکم، دا په افغانستان کې هم شته. زموږ ښځې هم له ورته رواني ستونزو سره مخ کېږي. خو خبره دا ده چې لوی توپیر دا ده چې زموږ په ټولنه کې ډېر وخت ښځې نه پوهېږي چې پر دوی څه تېرېږي. کله چې ته د یوې ستونزې نوم باندې حتی نه پوهېږې، نو څنګه یې بیان کړې؟ څنګه ووایې چې زه څنګه یم، حالات مې څنګه دی، زه څنګه د کومو رواني حالاتو سره مخ یم، زه مرستې ته اړتیا لرم. ځینې میندې ښایي د زیږون وروسته د خفګان نښې ولري، خو نه پوهېږي چې دا یو روغتیایي حالت دی. نو نه پوهېږي چې څنګه یې له کورنۍ سره شریک کړي، له چا سره له چا نه مرسته وغواړي یا چیرته ولاړه شي. او زما په نظر د معلوماتو نشتوالی په خپله د ستونزې یوه لویه برخه ده، چې له بده مرغه موږ په افغانستان کې ډېر ستونزې لرو. دا هم یوه ستونزه ده. خو هغه میرمنې چې زما دا ویډیو ګوري، زما پیام دا ده که د ماشوم له زېږېدو وروسته احساس کوي چې ته هغه پخوانۍ ښځه نه یې، ډېر خفه، وارخطا، په غوسه، بې احساسه یا له هر څه ستړې او دا حالت دوام کوي، دا یوازې په زړه کې مه ساته. دا د پوسټ پارټم ډپریشن په اړه د معلوماتو لوستلو وخت به فکر کوم، یا ویډیوګانې وګوره. اوس خو انټرنټ شته، د رواني روغتیا له متخصص څخه مرسته وغواړه که امکانات وي. او میړونو او کورنۍ ته مې هم یو پیغام دا دی چې په دې برخه کې دوی هم ډېر ښه رول لوبولی شي. که ستاسو میرمن تازه ماشوم زیږولی وي، یوازې مه پرېږدئ، حضور ولرئ، حداقل خبرې یې واورئ، د ماشوم او د کور په کارونو کې مرسته وکړئ. او کله چې وایي زه ښه نه یم، که ښځې پوه شي په دې باندې، په خپل حالت باندې، دا جدي ونیسي. او که حالت شدید وي یا د ځان یا د ماشوم د زیان رسولو خبرې یا فکرونه لري، سمدستي مسلکي او طبي مرسته وغواړي. ځکه یوه مور باید تر دې حده انتظار ونه کړي چې کله کله له ځانه وپوښتم چې آیا د زیږون وروسته د خفګان په اړه خبرې کول به مهم وي، په داسې حال کې چې زما د هیواد ښځې د ډیرو اساسي حقونو نه محرومې دي. هلته چې ښځه د زده کړې، کار او حتی په ازادانه ډول د کوره د وتلو حق نه لري. ښایي رواني روغتیا او مسلکي ملاتړ خبرې د لومړیتوب په څیر ونه ښکاري. خو بیا هم پرې خبرې به وکړو، ځکه رواني روغتیا کومه اضافي اړتیا نه ده، د یوې ښځې د ژوند او روغتیا برخه ده. افغانه ښځه نه یوازې د خپلو اساسي حقونو، بلکې د دې حق مستحقه هم ده چې درد یې واورېدل شي، ملاتړ یې وشي او د اړتیا په وخت کې مسلکي مرسته هم ترلاسه کړي.